تازه خبر پر کونړ ولایت پاکستانیانو د توپونو بمبار شروع کړی دی خو طالبان ولېږلي دي. جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. پاکستان پر کونړ د توپونو بمبار شروع کړی خو طالبان لا هم غلي دي. ځایي سرچینو خبریال ویبپاڼې ته ویلي دي چې له نن سهاره تر اوسه پر کونړ شاوخوا 100 توپونه راغلي دي. سرچینه وایي چې دا توپونه په شلتن، سرکاڼو او ځینو نورو سیمو پاکستاني پوځ توغولي او په خبرې اوس هم په وقفه‌يي ډول مرمۍ را روانې دي. سرچینې وایي چې ځایي خلک هم نور پاکستان له توپونو څخه په تنګ راغلي او له طالبانو د ورته عمل غوښتنه کوي. تر اوسه په راتغول شوو توپونو کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړی شوي. ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په زیات شمېر طالبان هم یادې سیمې ته ورغلي او په خبرې په سرکاڼو ولسوالۍ کې د بیلمثله عمل خبر هم ورکړی دی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په دې تړاو څه نه دي ویلي خو څو ورځې وړاندې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو ته د غزن سیم پر غځولو سخت ګواښونه وکړل او اغزن سیمې ترې راوړ. د یادونې وړ ده چې له کلونو راهیسې پر کونړ او ننګرهار پر سرحدي سیمو په پاکستاني ځواکونه توغندي توغوي خو د افغان حکومت ځواب نه وایي. اوس به ولیدل شي چې طالبان د پاکستاني ځواکونو د دې عمل ځواب وایي او که نه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.